بسم الله الرحمن الرحیم. د مرسته وکړئ پیج درنو قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. درنو ملګرو، یو ځل بیا یوه داسې کورنۍ ته راغلی یم چې د ستونزو او د ډېرو مشکلاتو ډکه کورنۍ ده. باور وکړئ چې د دې مورکۍ خبرې دومره دردناکې دي چې د هر انسان د زړه هغه څلي نړوي. دومره د ستونزو ډکه کورنۍ او دومره اړمنه کورنۍ چې موږ ته تر اوسه پورې مخ ته نه ورغلې. د کور یو سرپرسته تورسرې مور چې بیخي نوره د چا خبره چې د مرګ په حالاتو کې ده او یوازې په کور دغه مشر زوی. مور په زړه کې ډېر درد لري او درې سوري په زړه کې لري. مطلب دا چې درې بچیانې شهیدان شوي دي او اوس د کور سرپرستي دې ته ور د غاړې ده او خاوند یې هم نشته ده. درنو ملګرو، زه د دې په ستونزو باندې نور نه غږېږم، راځم او د مور خبرې او د مور دغه ستونزې تاسې په خپله واورئ. ګرانو بچو، تاسو ته زه یوه هیله لرم. زه د کور یو سرپرست نه لرم. درې بچیان، یو خاوند ما د لاسه ورکړي. مال سامان زما تلي 5.5 لکه افغانۍ، 15 لکه کلدارې ما دا مړي په راوړي، دا ما خښ کړي دي او نور ما دا ماشومان تورسرې ځان سره وړي او په شیخ مصري کې اوسېږم. دا چیني ما په شیخ مصري کې اوسېږم. دغه بچی زه لرم. الله نه رالاندې دا هم چې دا پلار او د ورونو مرګ یې ولید، بچی د دې دا یو لاس پښه کچ کږي. زه 4 نانباینو ته ودرېږم، ما ته یوه ډوډۍ نه میلاوېږي. یا یوه ګون راکړه، یا 5 دوکانه راکړه، یا نور یې رام نه کړه، یا 100 یا 200 یا 2.5 2 نفر به په دې څه شی وکړي. کور موران دی، بچی سامان ورڅې راځنې وړي. زه د ژمي د یخنۍ نه وسوځم، اوړی د ګرمۍ نه وسوځم، اوړی د پکي وسه نه لرم او ژمی د لرګي وسه نه لرم. زه په خیمه کې زه ماشومانو باندې دغه بوجۍ او ټاټونه او چرای اچوم، زه وسه نه لرم. په پښو پښې بلې دي. او چې زه دغه بچي د خوا راغلی یم، زه د یو ګاونډیانو نه ما دې وړکي ته یو جوړ کالي او څادر کې سره واچو او زه راغلم. که ما چې دغه کوم وروڼه بچي دا زما ژړا پر یاد واوري چې زه دغه چې ته د اچینې او د دې ځای نه شیخ مصري ته لاړې، ولې لاړې؟ زه داسې لاړم چې دغه تورسرو باندې چې زه وسه نه لرم، هغه ځای کې ورته درویزه وکړم او وریا وړم ورته ویې اچوم. زه یې رږم، په حیا مې رږم چې دا زامن او خاوند یې زما ووژلو، خو همدغسې نور دغه یوه بچي باندې مې رږم. څو کونډې تا سره؟ ما سره 3 دي فلحال، 4مه زه یم. ټول فامیل څومره یاستئ؟ 2 نفر. 2 نفر او بچی زه وسه نه لرم. دغه یوه جمعه بیل کتن څوک د ما سره د وړو مرسته هم نه کا چې ته به ما له څه شی راکړې. زه دغه خیرات بنسټ له په ښار کې ما ورغلم، ټولو ته م همدغه ویډیوګانې کړي، خو زما سره تر اوسه پورې تر د والي پورې ما سره هېڅ چا مرسته نه راکړه. زه ګرځم، زما په هغه نفقه باندې دو نه شرمېږي، ورته وژاړم چې دا ماشومان مه مري. هغه زما راته چې مري به سلام ربب شوی. زموږ د وسه نه شي نورو سره ښه ډنډر کا، خو زموږ سره نه راشه. بچی زه دا خواهش لرم چې زه دغه زوی زه په دغه درویزه باندې ګرځم، درویزه دې ورته کړم. زه اوس مجبور یم چې دغه زوی یم زه د یو مکتب نه راوباسم او دا ما سره ګرځي، نه پکه را سره وغواړي. بیا زه داسې سوال کړم بچو چې ما سره دومره کومک وکړئ چې دغه وړکی ما ته په یو مکتب کې واچوئ، ما سره کومک وکړئ دغه یتیمان چې خپل علم وکړه چې آینده زندګي یې ښه راشي. زه خو هسې یم تباه او برباد یم چې هغه پس ورځ خو یې ښه راشي که نه، چې دغه ماشومانو ته خو څه چې زه ژوندی یم نن، زه خو ځوانې ښځې نه شم ایستی، ځوانې ښځې نه شم ایستی چې کباب کاږم، په نارې کښېنم بچی په پلاستیکونو کاغذونه راټولوم او اور ته تربلوم په ټاټکي کې او بچی خیمه کې اوسېږم. د کمبلې وسه نه لرم، بچی د وړو وسه نه لرم. دغه یوه جمعه فلحال زه مریضه وم او زه د یوه شي زه وله وتلې نه یم، زه د یوې خبرې مخه نه لرم. ماشومان ما په شغارې پرېښي او اوس راغلم دغه بچو خواته چې بچو زما عرض واخله. درنو ملګرو، ما تاسو ته مخکې هم وویل چې مور هغه ګیلې او هغه خبرې د ځان سره لري چې باور وکړئ د دې د یوې خبرې ځواب هم نه ما سره شته او نه د دې ملت د یو بچي سره شته. زما په هیواد کې د جنګ پایله دغه ده چې دغسې کونډې او یتیمانانې راته په نتیجه کې پاتې شول. د دې غږ نن سبا هیڅوک نه اوري. هغه چې نن سبا واک لري، په چوکیو ناست دي، هغه چې په هیواد کې دغسې کونډې او تورسرې یتیمانان لري، هغه باور وکړي چې خپل مقصد ته هیڅکله ونه رسېږي، خو یوازې د دوزخ پیټه یې د ځان دپاره غټ کړی دی. څومره خیریه بنسټونه چې دي، څومره شتمن خلک چې دي، څومره ملګري چې یاستئ،
زمونږ د درکه که تاسې د دې مور سره مرسته کړی د دې د فامیل سره مرسته کړی نو هم زمونږ شمېرې تاسې ته ښکاري خو ما د دې مور او د دې مورکۍ د دغه مشر بچي شمېرې هم راواخیستې او تاسې ته یې وایم درنو ملګرو په سکرین تاسې ته ښکاري یوه شمېره ده 0 2 8 9 1 بله د اریبا شمېره ده چې هغه د مورکۍ سره ده 0 50 شپږ 1 درنو ملګرو د دغه ټلیفون د شمیرو د لارې هم تاسې د مور او د دې د بچي سره مرسته کولی شئ مورکۍ ډېرې خبرې د ځان سره لري خو درنو ملګرو همدومره بس که څوک پوهېږي او غواړي چې مرسته وکړم د اړمنو خلکو سره د یتیمانانو سره نو باور وکړئ چې د مور خبرې بیخي زړه ترک چوي تاسو ته خواست کوو که په هېواد کې دننه یاستئ که د هېواده بهر یاستئ چې د دې مورکۍ سره د دې په ستونزو باندې د دې په اړوند ستونزو باندې خپل نظرونه شریک کړئ خپلې مرستې ورسره وکړئ باور وکړئ که د دې سره تاسې 10 روپۍ مرسته وکړه الله پاک به درته 20 درکوي هېڅوک دا مه وایئ چې موږ به د مرستې وس نه لرو که بل څه نه لرئ په یوټیوب کې زموږ چینل شته دغه ویډیوګانې شیر کړئ د نورو شتمنو خلکو سره یې شریکې کړئ په فیسبوک کې شته کیدای شي بل څوک داسې شتمن ملګری وي هغوی دغه ویډیو ترلاسه کړي او د هغې د لارې د دې کورنۍ سره مرسته وکړي ډېره زیاته مننه کوم درنو ملګرو